وایي که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي شوې سر خو ډېر منافقین خلک دي په خوله یوه او په زړه بله علاقه لار نه یو زما د زلفو وایي هغه ټامیان زما رونه نه شي کیدی او وایي امبولانس ته یې واچوه د اټک ته پل نه یې ښکته غوزار کوي وایي او چې د هغه لاس امبر دي نو هغه ټامیانو ته زه خپل رونه نشم ویلی وایي نو دا پنجابیان ډایرکټرانو نو هغو به فلم به جوړ کړو نو هغې سره به یې ایسټرا ګانې وکړې یا باران والا د هغې په خپله خوښه به کولې که نه د سلیمان هنر په تور به یې کولې جي خوښې مخې اول تاسو ما ته یو ځل ویل چې هغه مصنوعي مینه پکې ویم نه نو هغې سره به سم مینه وکړي هغه خو مطلب پوټین سره خو مینه نه کړي ګرانو کتونکو عزتمندو اورېدونکو لیدونکو زه که درته د زړه خبره وکړمه چې نن ما دپاره د خوشحالۍ ډېر لوی ساعت دی ډېره د خوشحالۍ ورځ د 5 جولایي ده کال 2025 دی او ورځ ده د خالي د ډېرې مودې نه مې خواهش او کوشش و چې زه محمد حسین سواتي صاحب سره میلاو شم او د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا سړی زما د ده ځینې خبرې زما ډېرې زیاتې خوښې شوي دي ما د ده انټرویوګانې کتلې دي ما د ده ځینې فلمونه هم کتلي دي ما د ده د فلمونو ځینې سینونه هم کتلي دي او بیا دی چې کومه وینا کوي سپینه او په ډانګ پیللې خبره کوي نو دا د هغه اصلي پښتون خاصه ده محمد حسین صاحب ډېره مننه تاسو ما له وخت راکړو لاهور کې مو هم کوشش کړی و خو الله ته به نه وه منظوره نن به الله زما او ستاسو دا ملاقات لیکلی اول خو د ټولو نه مخکې د عوام ته هم سلام علیکم او ستاسو ډېره ډېره مهرباني چې تاسو زما دې جونګړې ته رالی نو زه ستاسو د زړه نه شکریه ادا کوم او الله دې ستاسو عزت وکړي ډېره مننه زما خو کوشش دا و چې زه تاسو سره په هر حال کې میلاو شم او نن خو چونکې موږ د شیرینزاده بدر صاحب د لاسنیوي دپاره راغلي وو خو دا مراد خان بابا زمونږ ډېر ښه ملګری دی او ستاسو هم ملګری دی نو هلته ذکر راغی نو بیا چې ویره سواتي صاحب په کلي کې دی نو بس ما وی یاره نور ټول کارونه پرېږده سواتي صاحب سره ملاقات کوو مننه محمد حسین سواتي صاحب بنیادي طور تعلق ستاسو د سوات او که د سوات سره دی نو د کمې کورنۍ سره دی او دا تاسو چې کوم ځای اوسېږئ دي کوم ځای وایي زما بیسیکلي زه یم د کالام ښه د کالام یم ذاتي زما کالام زما کلی دی او دې سوات کې زه پاتې کېږم او زما خپل کور په لاهور کې دی دا هم مې کور دی دلته مې رونه خو زه په لاهور کې پاتې کېږم نو رونه مې دلته دي د هغې څو رونه دي ستاسو زما 3 رونه یو مړ دی 2 ژوندي دي د رونو نامې مو څه دي یو امیر حسین دی یو شاه حسین دی او غلام حسین چې کوم دی هغه مړ دی نو په دې کې تاسو په سویم نمبر یې زه پکې په 2م نمبر یم زما نه یو مشر دی والد صاحب څه نامه وه والد صاحب نامه تعلق وه هغه د ورکوټي اختر نه مخکې وفات شوی دی اوس وفات شوی الله دې جنتونه ورکړي نو د کالام نه دلته راتګ ستاسو د معاش په لټون کې وو که څنګه زمونږ مشران راغلي وو دلته مشران راغلي وو نو بیا بس هغو دلته کې وو نو دلته نه به تلل کالام ته نو دلته کې هغو په هغه وخت کې د نسوارو کار شروع کړی نو منګوره کې نو هغه نسوارو کار خو اوسه پورې چلېږي نو محمد حسین صاحب سوات کې رالوی شوئ سبق مو که ویلی دی نو چېرته مو ویلی دی څونه مو ویلی دی نه یم تللی سکول ته نه وجه دا چې بس کار کې به مصروف او کار نه مطلب دا سکول او کار به نه کېږي سکول باندې ویلی نه دی ویلی فلم ته څنګه لاړئ فلم ته خو خدای دې بدر صاحب وبخښي بس هغه ته مو کتل نو الان کې زمونږ دومره اصلي مستي نه و چې فلم ته تللی خو چې هغه مو وکتو نو بس بیا لاړو فلم ته چې هلته لاړو هلته مو هغه هر څه وکتل نو لکه دا کار کولو خو دغه نه و چې بدر صاحب په مخ کې به چا کار کړی و نو مونږ وایو چې دلته به مونږ څه کوو دا اوبه که ورکوو خو ټول عمر به دا اوبه دې خلکو له ورکوو نو مونږ سوچ وکړو هغه وخت کې فلم باندې لګېدی تقریبا 9-10 لکه روپۍ غټ شی و نو مونږ دا اراده وکړه چې یاره بس دا پیسې به پیدا کوو چې هر ځای نه به طور فلم ساز اراده مو وکړه نو بیا چې زه رالم نو د هغه ځای نه دلته نو زه بیا 4 میاشتې پس د دې ځای نه لاړم او ما فلم شروع کړو زوی د شیطان
زوی د شیطان زوی د شیطان به طور فلم ساز بیا طور فلم دا کم کالو جی یاره زه خو ماته ته ویم پړی مخ وخت ډېر کېږي ها په دې امان سلیما باندې لګېدلی او ارشد سلیما ته مخامخ امان سلیما په دې باندې لګېدلی ها او ها فلم سپر هټ فلم سپر هټ فلم بالکل دا فلم مونږ هم لیدلی و نو هغه وخت کې په دغه فلم څونه پیسې لګېدلې وي ما سره خو خپلې تقریبا په هغه وخت کې ما سره 9.5 لکه روپۍ خپلې لګولې وې بقایه ناولټۍ سلیما والا راکړې وې نو هغه فلم بیا ووتو جي تاوان یې کړی که ګټه نه تاوان یې نه و کړی بس لمسم برابر و مطلب نه ګټه نه تاوان نه بالکل ولې چې زموږ خو فلم سره کار و د فلم نه علاوه زموږ نور څه شي سره کار نه و چې تاوان هغې به کوو نو که ما سره نور څه چې لب جب کولی بیا به یې تاوان کوو نو خو فلم سره ما کار و نو هغې تاوان نه و کړی دویم فلم مو کوم یو به طور فلم ساز خو هغې پسې ما جوړ کړی و بیا هغې پسې افلاطونو بیا تندر د اسمانو بیا پاگلو بیا مطلب داسې چې راشي وربل شپه بیا دورشلو بیا حقیقت اوس مې یو فلم جوړ کړی باز او شهباز دا 10 کال دی هغه تیار پروت دی لګي نه دا راته پته نه لګي چې څه وجه کېدی شي چې دا فلم نه لګي نه چې تاسو ته پته لګي ستاسو فلم دی که نه باز شهباز کوم چې زوړ و مغه کیسه و مغه ده نه هغه نه ده دا قصه بدله ده هغه غني خان بابا یو شعر دی وایي که سجده د ژوند مقصد وي نو نالت په داسې ژوند شه زه خو هغه سجده غواړم چې نامه یې محبت وي نو زه حیران یم دې خلکو ته چې مطلب دا دی لکه د یو فلم فیصله نشي کېدی 10 کاله وشو د یو فلم تنازع تاثره ده د فلم تنازع تاسو پکې فلم ساز یې زه فلم ساز یم اکټر هم یم پکې او مطلب دا دی چې فلم ما په خپل لاس جوړ کړی دی ختم تیار فلم پروت دی دلته او جی دې کې به خبره وکړو که نه نو خبرې خو په دې کې ډېرې وشوې سر خو ډېر منافقین خلک دي په خوله یوه او په زړه بله علاقه لار نه وي زما د زلفو نو موږ به مر کې یو قدم کېږو او زه پوه شوم انشاءالله دغه خلکو سره ښه اړیکې ښه تعلق لرو بالکل نو خدای دې وکړي ځکه چې سلیمان خو هسې د تبای په لور لاړه روانه ده نن ومې چې ارشد سلیمان لاړه رنګه شوه بالکل بالکل دا خو ناستې مو خو پرون پې شروع شوي ده ګوره بلیک اینډ وایټ دور کې سلیماګانې ډېرې وي ټیک ده هغه مونږ اورو چې هغه خلک هم ښه و وخت هم ښه و چې هغه خلک ښه و وخت ښه و سلیماګانې ډېرې وي دا اوسنی خلک خراب دي چې دا سلیماګانې ټولې ورانېږي اوس دې دور کې ولې لکه دا زمونږ د عملونو نتیجه ده سرجي که مونږ پوهېږو نو دا زمونږ سلیما هنر چې کوم دی هغه پروډوسر ته داسې ګوري لکه د سپي په نظر چې سړي ته ګوري تا به پیسې لګولې ته به راشي هغه ته به کښېنې د هغه سره بلډینګ چې دا فلم نو هغه در پسې دومره چړې تېرې کړي چې سرمند له هغسې وباسي چې نو سلیما له به قهر به پرې راځي نه سر جي ګورې جي که دغه مداخلت نه وي تاسو چې دا کوم فلمونه به طور فلم ساز په خپله جوړ کړي دي جی زما خیال دی کې یو فلم به داسې نه چې هغه به سپر هټ فلم نه ټول د ما فلمونه چې څومره دي چې ټول مطلب دا دی دا کوم ما چې جوړ کړی دا فلم ته وګوره اول فلم وګوره بیا به ما سره خبرې وکړي ښه اوس دا راته ووایي چې فلم کې مو کار په خپله د کله نه شروع کړو کله نه چې بدر صاحب پالج وهو او ما خو پیله جوړه کړې وه یو ډرامه وه ستا د مینې لیونی ما یو فلم جوړ کړی میدان به زه ګټم سنسر کې بینډ شو ورکوټي اختر باندې لګېدو ونه لګېدو نو بیا زه رالم دلته زه ومه نو دلته ما سره ما یو ملګری و هغه یو کهاني لیکله ستا د مینې لیونی نو هغه چې ولیکله ما ته یې واوروله نو ما یې لکه دې کې به زه د ویلن دا کرکټر وکړم او بس دا جوړو بیا لاړو کالام ته مونږ ډرامه جوړه کړه هسې په شغل سره مو جوړه کړه دا مې دغه نه و چې دې نه به زه دومره مطلب دا دی اخوا ځمه نو ډرامه چې ما ریلیز کړم د هغې سره د اسف خان یو ډرامه یارانه په شلتالوشي اسف خان و پکې اسماعیل شاهد و پکې هغه ورسره هم ریلیز شوه خو زما هغه ډرامه چې کوم دی نو په مخ کې ووته پکې چې ووته د هغې نه پس ما پسې هلته خلک راتلل شروع شو یو یې زما ډرامه کې کار وکړه بل یې زما نو ما یې لکه دا خو زه اکټر شوم نو ما هغه ډرامو کې کار کول شروع کړل چې شروع کړل نو بیا ما ته افر راغی د فلم نه چې راغی نو ما پیله فلم کړی و عشقانو ته سلام د درویش د هغې ډایرکټر و دغه ډومبی فلم دا ډومبی ویلن رول نعمت صاحب زوی یم پکې زه نوړه زما سره لاس کې هغه په دې فردوس سره ما لګېدلی او نو د هغې نه زما د فلم سلسله شروع شوه نو په دې کې بیا ما څه خپل جوړ کړي څه خلکو په هغې کې کار کړی ټول به څونه فلمونه چې تاسو ورکې کار کړی دی رول مو یاره دا خو راته اندازه نه لګي خو یې به تقریبا چې
30-40-50 خو به سر جی ها ما یو بل شی نوٹ کړی دی جی جی چې تاسو په ویلن کې لکه د همان قریشي او سره کامیډي هم کوئ که نو رول پورې خبرې چې رول هغه څه ما تاسو یو سندره کتلې وه په دې دغه باندې موبایل باندې څه د نشو مشو باره کې وه غالبا او جهانګیر خان یو تاسو یې ډېره مزېداره وه که نه ستاسو هغه پرفارمنس په هغې کې ډېر زیات ښایسته و ما او جهانګیر تقریبا 12-14 کاله یو ځای ډېر ښه کار او ډېر مطلب دا دی چې یو پیریډ مونږ تېر کړو داسې پیریډ مونږ تېر کړو چې بس دا راځي داسې یو پیریډ و بس راغی او لاړو مطلب دا دی نو که زه تاسو ته ویم چې بدر صاحب په وخت کې نو دا شاید هم د بدر صاحب په دور کې چې د کار کوو نو د یو فلم هم هیټ نو مطلب دا دی دا دې حد له راغلی چې دا سلیما د خرڅه پورې خبر راغلی و بیا یو فلم پروت و نمک حرام نو هغه چا لګو نو بیا لالا سردار خان هغه فلم ولګو خدای دې وبخښي هغه نو هغه فلم د هغه دپاره داسې شو چې وربل شو بیا یو قسم له نو بیا هغه شی دو خپل دغه ته واپس رالل نو خبره مې اصل کې دا کوله چې فلم چې یو سړی جوړ کړي نو سلیما هنر له دا پکار ده چې د هغه سره په طریقه باندې چلیږي ولې چې فلم ساز وي نو سلیما به وي چې فلم ساز نه نو سلیما به کومه سواتي چې په دې مې پوهېږي چې فلم ساز فلم جوړ کړي ما خو دا اورېدلی شي اکثر دا سینما والا ته واخلي بیا اخلي خو ترې نه که نه نو ورسره په ایم جي باندې لګوي چې اخیستی بیا خو دا خو مخکې اخیستل به کله لالا مرتضی ژوندی و ناولټۍ سلیما وه نو هغه به فلم اخیستو اوټ ریټ نو اوس دو اخلي نه اوس دو په ایم جي لګوي نو په هغه ایم جي هم لګوي نو په هغه ایم جي کې در سره هم هغه کار کوي چې مطلب شراکت باندې په شراکت باندې لکه مطلب دا دی پهله ویک 2575 بیا چې دویم ویک نو هغه مطلب دا دی چې یعنې کې په دریم ویک باندې 50-85 50-50 نو هغې کې هم دو ټیکټونه دومره د سټاپو بیا مطلب دا خرچه بیا پبلیسیټي هغه هر څه چې ناکټ کوي نو چې ستا حصه پاتې کېږي نو ته به دقسې هغې ته ګورې چې دې سره زه اوس څه وکړم لکه انصاف پکې نشته جي انصاف چې څه ته وایي که نه لکه کار ټیک ته زه وایم چې که څوک ورته غلط وایي که هر څه وایي خو هر یو روزګار چې که نه هغه چې ته د روزګار په نیت کې او دغه په نیت باندې کې نو هغه حلال دی حرام نه دی خو دو سلیماګان ول دا ورانېږي ولې دا په سلیماګانو دا بیړه ولې چپه شوه ته دو له قسم ورکړه ستاسو دا بیړه ولې چپه شوه دا د دو په دقه دغه باندې سر دي فلم سازانو وړم مات شي ماتې کړل خلک یې تباه بالکل جي بالکل نو سینما خو ګورې جي دا خو یو ټیم ورک وي که نه هدایتکار او فلم ساز او سینما اونر بالکل چې دا دواړه خپلو کې یو بل سره مخلص وي بالکل نو پخوا خو تاسو ګورئ ناوې د یو شپې او بل فلم او رمان او جوهرګر او کوچوان دا څومره فلمونه یا ستاسو فلمونه چې نو هغه کار به په اخلاص او په مینه به وکړه بالکل بالکل درغلي پکې نه 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 هر کار کې چې درغلي راشي هغه خوند نه کوي ستاسو په دې خپلو فلمونو کې د ټولو نه خوښ فلم کوم یو دی چې تاسو پکې رول کړی دی او خوښ مو حقیقت کې ستاسو څه رول و ویلن یم پکې نسیم صاحب ډایرکټر و او هغه ما جوړ کړی نو بس زما هغه فلم خوښ و حقیقت او داسې ما د ارشد خان سره یو فلم کړی ننګیالی نو مطلب دا دی چې فلمونه داسې کړي دي دو سره ډېر خو لکه چې کوم زمونږ هغه د دا فلم چې ما جوړ کړی باز او شهباز دی 10 کاله وشو 10 کاله چې یو فلم پروت دی داسې او دا ټوټلی کمپلیټ دی کمپلیټ فلم دی جي تیار فلم دی صرف خېجول غواړي نو دا به څوک خېجي دا به تاسو مطلب د دې فلم ډایرکټر دی ارشد رورې پکې هیرو دی مطلب دا دی دا ټول هر څه ما د دو په لاس کړي دي په اخره کې خدای حاضر ناظر دی چې ټول هر څه د دو د لاسه وران دي ټول هر څه وجه څه وشوه وجه دا وشوه چې د دو په کور کې جرګه وه هغه جرګې له زه لاړم دا لږ زما سره و فیصله دو وکړه زما 35 लाख روپۍ وې دو وې چې تاله به په سټامپ باندې لیکل کړي که جرګې فیصله وکړه کوم فریقین ونه منله 10 लाख روپۍ بارجانه جرګې له ورکوي موږ هغې ته دستخط وکړو زما 35 लाख روپۍ وې تاله به 19 लाख روپۍ درکوي ما یې ټیک ته جي هغه ته وي هغه هم ټیک ته نو بیا وی دوا به وکړو نو ما په دې ټیبل څه کېدی چې دوا وکړو سړی چې خښ کړي نو بیا خلک دواګانې کوي که نه نو په ټیبل څه نشته ما څنګه دوا وکړو نو بیا یې هغه سړی کمرې ته نو بیا هی 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 سر جي تاسو دا ووایه چې
35 نه 19 شوي نو په ټیبل څومره پیسې پکار دي جرګه ده که نه نو په جرګه 15,000 روپۍ په ټیبل نه وي نو دا څنګه جرګه وسرځي 5,000 روپۍ دا لږ ناست دی دا ورته ووې دا زما وراره چې کوم دی نو په ټیبل دا کومه جرګه وه چې شاید اکثر په انټرویو کوي چې مونږ خبره جوړه کوو بیا محمد حسین نه نو شاید تا خو دغه یو جرګه په خپل کور کې کړې وه او ته د جرګې خاوند یې ښه د خزانې چې جرګه وشي خلک په ټیبل باندې څه خوږدي که نه سر جي 15,000 روپۍ په ټیبل نه وي وخت مقرر شي بالکل جی زه په دې به خبرو وکړو که دا بد خلک نه دی نو مونږ هم مړي نه دي کړي سر جي او که نه محمد حسین صاحب دا راته وایي تاسو وی حقیقت فلم مې ډېر زیات جی خوښ جی نو په هغې کې ستاسو خامخا چې څه ډایلاګ مایلاګ به دا کتل کې بیا وایي چې یاره ډایلاګ یې راته ووایي هغې کې خو ډېر ډایلاګ و نسیم صاحب دې خدای وبخښي خو ټول ډایلاګ و هغې کې هغه یو ټایم کې راشي زه شراب څکمه وایي څه دلته شراب ورته ناست هغه فلاني دله هغه وروڼه وې ټول ویشتل وایي هغه ټامیان زما وروڼه نشي کېدی او وایي امبولانس ته یې واچوئ د اټک ټپل نه ښکته غوزار کوي وایي او چې د هغه لاس امبر دي نو هغه ټامیانو ته زه خپل وروڼه نشم ویلی وایي نو نسیم صاحب ډایلاګ او د هغه فلم اوس که دې ټایم کې هم نسیم صاحب وی نو هغه به سلار اختیار کړی وه هغه به سلار اختیارولی نسیم صاحب ښه هدایتکار و یو وخت کې زموږ فلمونه جوړېدل هغې کې به چا کار نه کوو چې لغړ فلمونه به و زموږ باران او دا سکسي ګانې او دا نسیم صاحب فلم جوړ کړو قلم او کلاشنکوب تاوان یې وکړو هغه ماحول کې جوړ هغه ماحول کې هغه قلم او کلاشنکوب تاوان یې وکړو هر څه یې وکړل خو هغه شی بیا کلچر طرف ته کو کنی پښتو فلم کې چا کار کو ښځې به پکې کار نه کو چې ورته ووایي دا پښتو نہیں نہیں یہ تو ننګي فلم بناتے یې نو هغه شی بیا هغه د قلم او کلاشنکوب نه دې کلچر ته راوستو کنی زموږ کلچر خو فلم کې ختم و د ډېر وخت نه مخکې ختم و اسې دا کم خلک ډېر زیات پکې ملوث وو چې دا پښتو یې بدنامه کوو دا فلم کې دومره ولګریټي او دومره بېهودګي راغله هغه وخت چې سید علي خان ډایرکټر و هغه خو پښتون هو نه مطلب دا د وحیده خان ورور سید علي خان نو دا پنجابیان ډایرکټران نو هغه به فلم به جوړ کړو نو هغې سره به ایکسټرا ګانې وکړې یا باران والا دا هغې په خپله خوا خبه کولې که نه د سلیمان هنر په تور به یې کولې جي په خپله خوا به یې نه کولې ما ته ممتاز علي خان صاحب په یو انټرویو کې ویلي چې ناوې د یو شپې کله مونږ جوړولو نو صفا سوتره پاک فلم مې جوړ کړو ما ته تپوس بالکل چې ړومبې دا بېهودګي په ناوې د یو شپې کې راغلي ده هغه ما ته وویې چې ما ته فلم ساز یوې ښځې وویل چې ما لږه ایکسپوز کا یعنې یو قسم له بربنډ مې ټیک شوه ما انکار وکړو چې دا ما صفا سوتره فلم جوړ کړو ما ته فلم ساز وویل چې ستا چوټي شوه صحیح د هغې نه پس پکې دغه ګانې شوي دي او د انګریزا یو پارټ پکې اچولی شوی دی او بدنامي د ممتاز علي خان کېږي د عزیز جهانګیري بدنامي کېږي سلیمان والا په فلم کې بربنډې ګانې اچوي او نوم سره لیکلی دی فلم ساز عزیز جهانګیري بدنامي خو د فلم ساز بالکل بالکل دغه دوران کې چې دا کله دا ډېره بې حیایي راغله تاسو په لاهور کې وایي زه هم لاهور کې په خپله تاسو څه اقدام پورته کړی نو مونږ اقدام دا و چې مونږ خو فلم جوړ کړی یو فلم مونږ جوړ کړو درشل نو اوس په درشل کې به ته خو په هغې کې خو ته سیکس څه نشې کولی لغړې ګانې خو په هغې کې درشل او بیا ما کامیاب شو مطلب دی کتونکو ټیسټ د سلیماګانو والا خراب کړی و د سلیماګانو والا خراب کړی و سر چې فلم لکه ما تا ته ووایي چې قلم او کلاشنکوب چې ولګېدو نو هغه مطلب دا د هغې سره ډېر لغړ فلمونه شګو شیطان او لور د شیطان او څه دا لګېدلي وو خو هغه فلم ته کامیابي میلاو شو هغه فلم هیټ شو د هغې نه پس بیا مطلب دا دی چې زمونږ دا شی زمونږ کلچر ته راغی کنی زمونږ کلچر خو ډېر مخکې دوی خلکو تباه کړی او برباد کړی و مطلب دا دی په دې لغړو او په دې هر څه سره باندې نه تاسو دې تپوس کوم جی جی خبره ما ته یو اداکار کړي وو ما ته یې په فلم کې کلچر مه لټوه په پښتون کلچر کې خو داسې ځونه د سر راډو شته نه ښځه تاسو ولې ښځې ته نام اخلئ نه نه اخلئ نه هم درته نه اخلي زمونږ کلچر خو دا دی نو ښځه به یار څنګه وایي خاوند ته دا خو زمونږ فلم کې کلچر مه لټوه دا تفریح ده انټرټینمنټ دی بالکل بالکل ټیک ده نو خبره تر څه حده پورې صحیح کړي ده نه زمونږ چې ځینې فلمونه داسې وو په شروع کې کوم دغه لوک هغه فوک کیسه چې وي زمونږ هغه روماني داستانونه چې ادم درخانه او مومن خان شیرینه وغیره هغې له څه 1% رښتیا او نور دروغ خو بهرحال یو شی وله ورکړو دا بیا هم زموږ په معاشره کې دا تاسو چې کوم رول د ویلن کوئ دا زموږ په دې معاشره کې شته کلچر شو بالکل دا هیرو چې څه کوي
نو دا زموږ په دې معاشره کې داسې خلک شته چې مخنیوي کوي د بدو. بالکل بالکل. نو د بدو مخنیوي چې دی فلم د پیغام رسانه یو ذریعه ده. ګورئ جي د هندوستان په هندو مذهب کې میوزیک چې دی هغه مذهب کې شامل دی. بالکل. پخوا د بزرګانو قواله شروع کړي. قواله دې دپاره شروع کړي چې هندوانو به میوزیک اورېدو نو هغوی به په هغه قوالو کې د الله د وحدانیت هغه پیغام ایله ورکولو. ډېر خلک مسلمانان شوي دي هغه وخت سره. نو مطلب دا څیزونه زموږ د کلچر برخه ده. دا تاسو چې څه کوئ دا زموږ په دې معاشره کې کېږي که نه کېږي؟ به تورې ویلن چې کوئ کېږي پکې. بالکل. دلته آیس خرڅېږي، دلته پوډر خرڅېږي، دلته چرس خرڅېږي، دلته شراب خرڅېږي، دلته زنا کېږي، دلته ماشومان تښتي. نن سبا په دې موبایل کې چې دا کومه تباهي راغلې تباهي ده. بالکل. نو دا به ته څنګه زه یو خبره کوم سرجي که نه، لکه دا اوسني دور خو مخکې دور خو هغه بلیک اینډ وایټ دور لکه هسې هغه مخکینی خلک خو که دا خلک خو سرجي ګوره ما دا نه هسې یو تپوس کوم سرجي. زه جواب در کوم. جی جی. ما د یو کس نه تپوس کوم جی هم د فلم سلسله کې یا د میوزیک سلسله کې د احمد ګل استاد ناست دی چې پخوا چې کوم دور د میوزیک یا د فلم هغه خو او که داخل نو دی وایي چې د پخوانو خلکو دپاره هغه میوزیک او هغه فلم خو او د اوسني دور دپاره دا ښه دي. ته یو ځل زه سهار وختي ریډیو ته ځم ډیوټۍ له. صحیح. په فردوس سینما کې ما فلم ولیدو یوسف خان شیربانو، په سبا له مې ولیدو ادم خان درخانه، په بله ورځ بل فلم ورته وشو مې دا فلمي میله ده وایي نه څوک ګوري نه دا زاړه فلمونه. اوسنی کل دغه زاړه فلمونه یو منټ نشي کتی. زه اوس ته سلیما ته نه ځو مثال خبره ده. مونږ اوس چې کوم فلمونه تاسو جوړوئ دا به د دې وخت ډیمانډ وي داسې به وایو. خو تر کومه پورې جي ګورئ وخت پخپله نه دی خراب. څنګه چې تاسو خبره وکړه چې قلم او کلاشنکوف چې نسیم خان را پاسېدو په یو داسې دور کې چې بربنډ فلمونه به جوړېده او هغه قلم او کلاشنکوف جوړ کړو. تاسو را پاسېدئ یو درشل به جوړ کړو. بالکل. او سوپر هټ شو. نو د خلکو دا خوند چې دی نو دا د فلم انډسټرۍ والا خراب کړی دی. فلم ساز یا هدایتکار اداکار غریب خو پکې څه نشي کولی. نه اداکار یې زه فلم ساز یم دا ساده وراره ناست هدایتکار دی تا له ما سکرپټ در کو ته خو مجبوري مزدوري وکړې د هغې مطابق به کار کوې. سلیماګان هم ډېرې زیاتې وې سرجي. هر څه زیات اوس لګیا دي هر یو بلډینګ غورځېږي. لکه زه یم چې وجه څه کېدای شي چې دا بلډینګونه پخوا دور کې خلک هم خو مخکې نه او بلډینګونه هم زیات وو سلیماګان هم ډېرې وې هر څه هم ډېر وو سرجي. نورې ذریعې خو نه وې که نه نو دغه نه د نیټ ذریعه وه کله چې ټلویزیون راغی د ریډیو لا ماته شو. بالکل. کله چې وی سی آر راغی ټلویزیون لاړو، کله چې ډي وي ډي او سی ډي او کله چې موبایل او دا شیدونه راغی دا میموري کارډ راغلی هغه وی سی آر او سی ډي ګانې دې ملاړې ختمې شوې. هغه سی ډي نن سبا هر سړی لګیا دی ټیک ټاکر دی یوټیوب ته نو دومره تباهي وکړه دې ټیک ټاکونو او لا لګیا دی کوي پښتانه یې په نالت که ښځې په نالت سړي پرتګونه وباسي ښځې پرتګونه وباسي. دا ښه دی که فلم د دې د لاسه بل دومره ښکلی ځوان مړه دی د دې ټیک ټاک ته لاسه بس خو څه به ووایو ورته. ستاسو وخت مې ډېر واخیستو راځئ یو څو ذاتي پوښتنو ته. واده م چېرته کړی دی؟ واده مې منګوره کې دلته کړی. خپلو کې؟ خپل نه په دې کلي کې مې کړی. فلم ملم کې خوښي مخې خو مه نه راغلي که نه؟ نه فلم کې مې خوښي بس فلم کې خو ما ټول عمر همدغه روزګار کړی او کار مې کړی دی خوښي مخې. اول تاسو ما ته یو ځل ویل چې هغه مصنوعي مینه پکې ویم نه نو هغې سربسه مینه وکړي هغه خو مطلب پوټین سره خو مینه نه کېږي که نه. حقیقت کې پوټین سره څو بچي دي له خیره؟ زما 4 زامن دي 2 میلیونه دي. بچي سبق به کوي؟ وایي چې سبق کوشش دا وکړي چې د بچو پالنه تربیت کنه تعلیم ورکړي بچو ته. بالکل. نن دور د تعلیم دی که نه د ټکنالوژي دور دی د تعلیم دور دی او فلم هم ختمیږي که نه. بالکل بالکل. څه مو جوړ کړل په دې فلم کې؟ فلم سازي وکړه فلمونو کې مکارم وکړو دلته څه مکان کور بس زه به دا ویم چې د دې نورو بایګانو نه په ما الله تعالی خپل خصوصي رحم کړی. ما یو جونګړ هلته هم ځان له اخیستې ده په هغې کې پاتې کېږم. نو زما بس ټایم مطلب دا دی ښه الحمدلله پکې پاس کېږي او زه دې سره مطلب دا دی زه کار کوم داسې نور هم څه لب جبې زه هغه هم کوم مطلب دا دی. او فلم خو دا خو زما شوق دی مطلب د وخت نه دا ګیره برید مې نه و چې دا زما شوق و. ما چې کله فلم جوړو پیله زما دا ګیره برید نه و
بالکل مطلب دا دی. درې اتیایم کې تاسو تللي او ته اندازه وکړه چې دوی د شیطان څومره وخت کېږي څونه 15 کاله به بس دغسې به مطلب تاسو اوس په شپېتو کالو ته تقریبا نه شپېتو ته رسېدلي شپېتو ته به نه وي رسېدلي ولې خو د درې اتیایم نه خو تر دې وخته پورې دي یو وخت کې سر دي د ارشد سلیما ته مخامخ دا ما چاته ویلي نه دا تا ته خالص ویم د ارشد سلیما ته مخامخ تنورو دا ډوډۍ به یې پخولې نو امان سلیما و آینا صابرینا و دا ارشد سلیما دا بوډونه به لګېدلي وخت کې به دا بوډونه لګېدلي نو زه د دې منګورې نه لاړم هلته پېښور ته چې لاړم نو ما په هغه تنور کې کار شروع کړو نو ماله به دا پیړۍ جوړول دا به ما جوړولې پیړۍ اصلي به ماله 1.5 روپۍ راکولې د ورځې نو ما به 15 بورې وړه د هغه پیړۍ کول 15 بورې وړه پیړۍ کول لوی شی و نو هغې نه چې به زه اوزګار شوم نو ما به ولمبل زه به د ارشد ته ننوتم ګانا به مې وکته بیا به د آیینه ته ننوتم بیا به د پلوشې څلم ولې هلته تنور کې به مو نو د ګیټکیپران نه دغه ټایم کې فلم کې کار بالکل نو د فلم خو شوق و بس نو دا به دا خلک وروي به چې فرست ټایم دا دی کومه خبره کوي نو دغه تنور کې ما تقریبا 2 میاشتې کار کړی د ارشد سلیما ته ګیټ ته بالکل مخامخ تنور یو ممندی و د هغه و ما 2 میاشتې هلته کار وکړو نو زه په هغه بوډونو کې چې به زه د شپې په 8 بجې اوده وم نو ما به دې بوډونو ته کتل نو ما دلته به زما هم یو ورځ داسې بوډ لګي که نه نو بس ما کېدی شي یا ولګي یا ونه لګي خو زما سټرګل دا و چې لګي به انشاءالله تعالی نو 2 میاشتې ما هلته کار وکړو نو بیا زه د پېښور نه رالم دلته چې رالم نو بیا دلته کې چې زه رالم نو بیا څه وخت په دلته یو اوډور راغلی و د ډاکې یو فلم و زما یو تر و بریت والا اوس مړ دی خدای دې وبخښي بریتا به یې ورته بریتا مشهور و دا موږ چې څه یو نن د هغه د وجې یو نو هغه تللی و هلته نو بیا ما ته سوال جواب وکړو زه هم لاړم نو هلته زه د ډاکټرانو سره بدر صاحب سره میلاو شوم د ټولو سره نو زما هغه شی نور هم سیوا شو نو چې بیا کله هغه اوډور ختم شو هغه لاهور ته تلل نو زه هم څه ورځې پس د دې ځای نه پسې لاړم لاهور ته چې لاهور ته لاړم هلته ما یو میاشت تېره کړه خو چې ما دا حساب کتاب ټول وکتو نو ما ته بس یو سیټ پکې ښه ښکارېد ایکټینګ ما نه شو کولی صفا خبره زما عمر داسې و چې کچه و بل بدر صاحب چې به چغه وواله نو ښه خلک به سیټه تښتېدل نو زه پکې څه شي یم نو بیا د هغې نه پس ما سوچ وکړو چې اوس دا پیسې چېرته دي هر ځای کې چې دا پیدا کړه نو زه چې راتلم ما قیصر سلومبر ته وویل ما یو نوم رجسټر کړه او زه به راځم او دا فلم به جوړوم ما ته داسې کتل چې ما زه خو دې ټیک دی که نه دلته اثر په سړي زر کېږي ما الله دې خیر کړي خو دا نوم ته رجسټر کړه زوی د شیطان او زه به راځم نو زه چې د هغه ځای نه رالم او د دې ځای نه زه تلم نو 4 میاشتې زما او د هغه په دې خبره کې شوي وې په 4 میاشتو کې په هغه دور کې زما روزګار هم نه و ما 9.5 لکه روپۍ په چپر تاو کړئ او زه لاړم او په ایم سټوډیو کې ما ریکارډینګ کړی و ګلنار بیګم د خدای وبخي هغه مونږ راوغوښته او خیال صاحب او دا ټول نو په ایم سټوډیو کې نو ما ته د قیصر صاحب ته د بینک ګاډی خو نه دی والی ما یې نه دی ته د بینک د ګاډي والو ضرورت نه ما یو کار چې ته کوې نو خالي اراده پکار یې مضبوطه ډېرې پیسې وي زما سره روزګار هم نه و سر جي 9.5 لکه روپۍ دې ټایم کې څوک نشي پیدا کولی په دغه باندې به زما څه دوستان و هغو ته ما وویې هغو ویل لکه نقصان ما یې چې هر څه وشو تاسو بېغمه اوسئ زه به تاسو ته پیسې درکوم خو ما هغه کار د مخکې نه هلته کړی په کاغذ باندې یو پروډکشن منیجر و هغه فلم چې جوړوي دا ټول پروډکشن منیجر جوړوي خبره به ته کې بقی خو فلم د هغه په لاس جوړېږي نو ما دا فلم یو پیره په کاغذ 2 پیرې جوړ کړی و چې یاره دا حساب نو بیا چې زه کله لاړم ما به د ډاکټران سینکول همیش ګل پروانه زموږ رایټر و د دې ځای خو ډېر پال پرې سره ما هغه فلم جوړ کړی ما چې دا پیسې پردی اخوا دې خوا نه شي او دا کار هم وشي الحمدلله هغه فلم هم هیټ شو هغه فلم جوړ هم شو د هغې نه پس نقصان نه هم زه بچ شوم مطلب دا دی نه چې ما په هغې کې نقصان کړی د هغې نه پس زما یو سلسله د فلم دا روانه شوه نو بیا چې کله پورې بدر صاحب نو فلم کې کار کول لکه ډېر خلک راغلي وو سیټنایت راغلی و هغه 14-15 کروڑ روپۍ په هغه وخت کې تباه کړی لاړو ډېر ما ولیدل دا رنګباز والا دا پېښور ډېر خلک راغلي وو د هغه په شان ویښته به یې پرېښودو حساب کتاب خو عوام به جي نه دغه نه بالکل خو دا کله چې بدر صاحب پالج وو او بیا د دې شهید دلې دفتر ته راغلی ایوانو کې د دفتر و هلته زه د هغه دېخ پې ته ناست وم نو ما ته یې ویل چې څنګه چل دی اوس په کار نو ما چې تاسو وایئ نو کار به کوو چې تاسو نه یې ویلې نو د هغې پورې خو نه شو کولی نو د هغې نه پس بیا ما ته دغه فلم میلو شو درویش صاحب دا هغه ډایرکټر و عاشقانو ته سلام نو پیله فلم زما هغه ما هغه وکړو د هغې نه مخکې ما دغه ډرامه کړې وه دلته ستا د مینې لیونی نو د سی ډي کې خو زه چلېدم د هغه وخت نه لګیا وم ما په سی ډي کې مطلب دا دی ښه
سوات نه زه وم اخوانه جهانګیر صاحب و مطلب د سی ډي کې دا زموږ یو نو بیا یو ډرامه کې ما هغه یو ځای شو سره جوړه دی مبارک شاه او هغې کې یو ځای شو نو هغه ډرامه مطلب دا دی خو سی ډي کې زما یو ډرامه چلېدلې وه شرابي هغه دې ټایمه پورې مطلب روانه ده یو دغه سره د سی ډي ډرامو تاسو له څه فایده درکول مالي طور سی ډي خو ډېره ښه وه جي سی ډي خو ډېر ښه فلم نه سی ډي ډېر ښه پیسو سره سی ډي ښه وه اوس څه به کوئ چې سلیمان ختمه شوه فلم انډسټري ختمه شوه څه ارادې مو دي الله تعالی وایي یو ضربن سلب کولا وایي زما دا مطلب شوبز سره ستاسو شوبز هم دا به کوو یا بل څه کار ونه کوو ګوره اوس خو لکه په نېټ خلک په یوټیوب فلمونه جوړوي ورکوي په فیسبوک باندې جوړوي ورکوي د هغې نه ښه انکم راځي بالکل یوټیوب ضروري خو نه ده چې سینما دې وي ښه کار چې کوې په یوټیوب باندې تا ته ښه انکم راځي د هغې نو یوټیوب نو دغه طرف ته زه خو هم کار او نو کو لګیا یو ځکه چې اوس به تاسو په دې عمر کې څه بل څه نشئ کولی هغه پیړۍ د تنور نه خو یو جنون سر جي نه لکه ولای کې هر څه کېږي که نه بالکل محسن سواتي صاحب جی زه ډېر زیات خوشحاله یم الله دې تاسو ماله نن وخت راکړو نه تاسو زما یو ارزو وه چې تاسو سره زه کښېنم او تاسو سره زه څو خبرې اترې وکړم او دغه یو څو کرښې مې ستاسو باره کې لیکلي دي ډېره مننه دې کې که څه کمې زیاتې د هغې هم نه بخښنه غواړم او زما کوشش دی چې دا څونه هنرمندان چې دي نو چې دا زه وقدروم ځکه تاسو یو کار کړی دی یو خدمت مو کړی دی او خلک مو مشغول کړي دي دا ډېره لویه خبره بالکل زه ستاسو ډېره یو جهان مننه کوم ډېره مننه ستاسو سره ویډیو جوړولو کې چې چا دا کیمرامیني وکړ نو دا د محمد حسین سواتي صاحب وراره د ریاض نامې ده نو د دې مننه او د دې ورور موږ سره د بازار نه راغی او ډېر توت هرکلی او ډېر ښه په مینه سره ملو شو دغه پښتانه همدغه غواړي که نه چې ته په دې ټیبل باندې دې ما ته حلال کړی ګډ ایښی وی خو چې تندې دې راته ښه نه وي نو بیا سړی خفه کېږي نو ستاسو مننه او سواتي صاحب یو منفرد سټایل یو منفرد اداکار دی دا د دې شوق دی که ګوتې شي او که پنسه اوچته ساتي او که دی ما یو ویډیو کتلی وه چې ما خو شاته دا نه دي خو دا خو زما خپل سټایل دی خو که څوک یې خوښوي نو دی به پرې ښه ښکاري که نه نو په دې باندې به اعتراضونه نه کوو او نو به دغه خبرې چې بهرحال ډېره اوږده مکمل کیسه تاسو د دې د ژوند د فن واورېده دعا به کوو دې راته خدای پاک دا زموږ هیروګان دي زموږ اتلان دي موږ یې مشغول ساتلي وو په سینما کې 3 غنټې 4 غنټې او بیا یو فلم ساز چې هغه په لکونو روپۍ په فلم لګوي نه ګټه او نه تاوان او په څه کې بېللي خو موږ فلمونه کتلي دي هغه ملګري چې فلمونه خوښوي هغه ملګري چې فلمونه کتلي باید هغې لږ دی په ښو کمنټ باندې ومانځي اجازه راکړئ د الله په